غواړو شریعت باندې سمسور امارت باندې ګران افغانستان ګران افغانستان. د محتسبینو شتون په ټولنه کې بیخي ډېر اړین دی د اصلاح لپاره د ټولنې د اصلاح لپاره لکه څنګه چې په اسلام کې ویل کېږي په نیکۍ سره امر او له منکراتو نهي دا د اسلام پالو خلکو خصوصیات دي. دا خصوصیات باید په هره ټولنه اسلامي ټولنه خصوصا په اسلامي ټولنه کې موجوده وي ځکه اصلاح چې څوک د اصلاح په طرف ګام وانخلي او د اصلاح کوښښ ونه کړي نو ټولنه یو طرف غفلت ته ځي نو امر بالمعروف او نهي عن المنکر یو له هغو وزارتونو او له هغو ادارو څخه ده چې په ټولنه کې اصلاح او د خلکو ښو کارونو ته رابلل د دوی مسؤلیت دی. دا ډېره غوره خبره ده او دا باید په هره اسلامي ټولنه کې وي. د محتسبینو شتون په ټولنه کې ډېر اړین دی. که موږ تاسو وګورو په تیرو نظامونو کې د محتسبینو شتون نه و او د فحشا او منکراتو هغه کچه ډېره لوړ حد ته رسېدلې وه. لله الحمد د امارت اسلامي په راتګ سره د امر بالمعروف محتسبین شته دي او د منکراتو کچه ډېر راټیټه شوې او د محتسبینو شتون په ټولنه کې ډېر ضرور او اړین دی او محتسبین د ټولنې یو اساسي ضرورت دی. ګل دا استقلال دلته دا جهاد پر لای ګل کړ تختی نور خزان